السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. که غواړئ چې الله جل جلاله درته وګوري نو دا کلمات یې ووایاست. روایت کې راځي وایي که دا کلمات یې څوک وایي دا پورته کېږي اسمان ته، هر اسمان ورته چیرل کېږي، لار ورکوي تر هغه آخري اسمان هم ووځي. نو کوم وخت دا کلمات د الله جل جلاله حضور ته ورسېدې، الله جل جلاله دې بنده ته ګوري. نو الله جل جلاله چې انسان ته وګوري بنده ته په نظر د رحمت هغه ته بیا عذاب نه ورکوي. اسانه کلمات دي باید موږ سهار و ماښام یې ووایو. لا اله الا الله وحده لا شريك له يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا نست إله لائق عبادت إلا خمسنا الله جل جلاله وحده يوازي الله مستحق عبادت لا شريك له دلر شريك نست. يحيي ويميت الله ژوند ورکوي انسانانو ته او مرګ ورکوي. وهو على كل شيء قدير پر هر څه باندې قادر دی. نو دا کلمات چې وویل سي اسمانونه چریان دي، اسمان لار ورکوي، حتی هغه سقف بام د آخري اسمان هم ورته چیري سي لار ورکوي. نو وایي چې دا کلمات یو بنده ووایي الله جل جلاله دې ویونکي ته ګوري. نو وحق علی الله عز وجل، الله جل جلاله دا حق پر ځان لازم ګرځولی چې یو بنده ته په نظر د رحمت وګوري، هغه بنده ته الله جل جلاله بیا عذاب نه ورکوي. حدیث رقم 1010 صفحه نمبر 1581 کتاب دعا د امام طبراني رحمت الله تعالی علیه. نو دا کلمات ډېر وایاست، سهار و ماښام یې وایاست، الله جل جلاله رحمت کې لانده سي. نو بنده ته چې الله په نظر د رحمت وګوري هغه انسان ته الله جل جلاله بیا عذاب نه ورکوي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.